نن به د افغانستان کرکټ ملي اتلان په چمپیون ټرافي کې خپله درېیمه یا وروستۍ سیالي د اسټرالیا لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې. دغه سیالۍ به نن ماپښین د افغانستان پر وخت 1:30 بجې پیل سي، خو په لاهور کې اضافي لوبغالي کې د باران ډېر چانس شته، خو د غرمې وروسته بیا دومره چانس نشته. 40 یا 30% د باران چانس دی. په دې هیله چې د غرمې وروسته باران ترسره نشي، د افغانستان او اسټرالیا ترمنځ دغه سیالۍ ترسره سي. د افغانستان لوبډلې لپاره دغه سیالۍ ډېره اړینه ده چې دغه سیالۍ وګټي. که افغانستان دغه سیالۍ وبایلي، نو هم نیمه پای لوبې ته نشي تللی، او که د باران له کبله یو پوینټ ورکول سي، نو هم بیا ډېره ستونزمنه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان او اسټرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ ترسره سي، چې افغان لوبډله د اسټرالیا لوبډلې پر وړاندې بریا ترلاسه کړي او تر نیمه پای لوبې پورې ځان ورسوي.